ملګرو سلامونه، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو ډېره مهمه چې تاسو زیات کسان پوښتنې کوي چې مونږ عکسونه چې دي بیخي خراب دي، بیا آیفون موبایل نشته، مونږ سره انډرایډ موبایلونه دي، سمسنګ موبایلونه دي، هغه کې مونږ عکسونه چې دي بیخي زیات خراب عکسونه دي، ځکه چې عکس وباسي د عکس څخه خوند نشو اخیستی. نو ملګرو، نن ډېر ښکلی سایډ مې درته راوړی، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې هغه کې تاسو خپل عکسونه د آیفون په شانتې کولی شئ. دغه اپلیکیشن په هر موبایل کې کار کوي. نو تاسو خپل هغه چې دی عکس، نو تاسو دغه اپلیکیشن ته ورکړئ، خپل ایډیټ پکې وکړئ. درته مکملې طریقې مې ښودلې دي په همدغه ویډیو کې چې څنګه کولی شو چې خپل عکس د آیفون په شانتې جوړ کړو. نو تاسو د موبایل سکرین وګورئ چې یو خراب عکس څومره ښایسته سیز کې راوستلی شي او د آیفون په شانتې څنګه کولی شي. نو ملګرو، هر څه نه مخکې چې پر ویډیو پیل وکړو، ویډیو لایک ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره ضرور در سره شیر کړئ. راځو چې ویډیو په طرف چې څنګه کولی شو چې خپل عکس د آیفون په شانتې جوړ کړو. تاسو خپله د موبایل سکرین وګورئ چې اول عکس څنګه و او اوس څنګه دی. راځو د ویډیو په طرف. سلامونه ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. نو ملګرو، تاسو به لومړي قدم کې راشئ، دغه پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. د همدغه اپلیکیشن لینک زما د ویډیو په ډسکریپشن کې شته، یا تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې ورته سرچ کې ولیکئ PREQUEL. نو دغه اولنی یو وګورئ، دغه به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ، را به شئ په همدغه باندې به کلیک وکړئ. درته ټولې طریقې سټپ بای سټپ ښایم، ویډیو سکیپ کوئ مه، چې د آیفون په شانت ویډیو څنګه عکس څنګه جوړولی شو. نو ملګرو، لږ ورته انتظاریږو چې دغه صفحه یې موږ ته راخلاصه شي. نو ملګرو، دلته به تاسو دا مرحلې ټولې ورته پوره کړئ. زه راځم دا مرحلې ورته پوره دغه مرحلې صحیح ده. را به شئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا هم دا ځای باندې دا مرحلې ټولې ورته پوره شي. بیا راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ او بیا راشئ په همدغه ځای باندې او بیا دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دا ځای باندې کلیک وکړو، دا به ظرف کړئ. نو اوس تاسو وګورئ، لږ ورته انتظاریږو. نو دا بیا هم ظرف کړئ. نو دلته ملګرو دغه ظرف کړئ. کله مو چې همدغه صفحې ظرف کړئ، نو بیا به تاسو راشئ ملګرو، دغه جمع کنټي باندې نشان باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته چیک مارک کړم، دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې همدغه نشان باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو یو خپل عکس له ګیلرۍ څخه راواخلئ. دا به الاو کړئ، بیا به یې الاو کړئ. زه یو عکس له ګیلرۍ نو دغه پروسس کله چې دی دا د 100 ته ورسېږي، نو دا زر کېږي، 100 ته زر راسي. صحیح ده، 25 50 او 50 پوره 100 شي. صحیح ده ملګرو. نو دغه عکس نه دا مرحله راشي، دا موږ ته 100 شي. نو اوس تاسو موږ ته عکس ورسره پورته کېږي. نو دغه عکس تاسو وګورئ، دغه مونږ انډرایډ موبایل یعنې ساده کمره نه مونږ بوسلی دی. خاص خوند یې شته نه، ځکه چې ډېر پیچلی عکس دی، دومره صفا هم دی هم نه. دغه مونږ څنګه صفا سوتره جوړو د آیفون په شان دی، به یې مونږ څنګه کولی شو. نو دلته ملګرو، دلته بیخي زیات کلیپونه هم شته، په دغه ځای کې هم اړولی شئ او په دغه ځای کې هم زیات کلیپونه شته. زه په دغه ځای باندې کلیک کوم، دلته تاسو وګورئ نورې زیاتې فلټرې هم پکې شته. نو تاسو څومره کار پکې وکړئ، دومره زیات پکې کار کولی شئ. نو ملګرو، تاسو دلته کتلی شئ خپل نوم هم پکې لیکلی شئ، دغه ځای کې سټیکر یې هم پکې ورکولی شئ، خپل د مخ شا مخ دا هم پکې جوړولی شئ. نو بیخي زیات معلومات پکې کېدي. صحیح ده ملګرو، دلته تاسو څومره کار پکې وکړئ، دومره زیات عکس څخه خوند اخیستلی شئ، عکس ښایسته جوړولی شئ. نو زمونږ کار پکې کوم کار دی چې اوس مونږ د آیفون په شانت عکس جوړ کړو. را به شئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه نن چې تاسو کله کلیک وکړو، نو دلته به تاسو ملګرو دا کې زمونږ کار له دغو دوو اپشنو سره دی. صحیح ده، دغو دوو سره
دغو دوه سره، یو کالرز او بل HCL. زه راځم په کالرز باندې کلیک کوم. کالرز باندې کلیک وکړو، تاسو اوس عکس ته ګورئ. صحیح ده، عکس وګورئ. ښه، زه عکس څنګه راولم، دغه صفحه مخ ته راولم. عکس ګورئ، عکس وګورئ څنګه شو. راځم دغه دویم یو راولم، دویم یو ته ګورئ. ښه، عکس وګورئ. دا ډول ښایسته عکس څومره ښایسته شو. دې نه د آیفون 15 پرو ماکس هم دومره ښایسته نه شي، بسره چې ایډیټ هم پکې وکړي. راشه دغه زه مخ ته راولم، ګورئ دغه به همدا ډول ایډیټ پکې وکړئ. دغه یو دې ځای ته او دا دې ځای ته را به شئ. لږ مخ ته دریم یو به پرېږدئ، څلرم یو ته به راشئ. څلرم یو که مخ ته مو کړو دا شانتې به شي، وګورئ. او که چیرې د دریم یو شاته شي پوره ډول تک سپین. ښه، وګورئ څومره ښایسته تک سپین، او شاته صفحه څومره شنه زرغونه شنه کړه. نو د دریم یو په همدا ډول کې ایډیټ ته وګورئ. دا په 55 او د دریم یو په -32 باندې که سپینې کوئ، او د دریم یو که مخ ته یې زیړ کوئ هم. نو زه راځم دغه لږ شانتې سپینوم، او راشئ بل یو ته دغه هم لږ مخ ته راولئ، دا ډول یې هم مخ ته راولئ. نو بیا به دغه که موږ سیټینګ په را ډول دا ډول جوړ کړو. صحیح ده، را به شئ دغه HCL ته. کله چې تاسو HCL ته راغلی، نو دلته که تاسو سره کتره به په یا مو واسکټ اغوستی وي، هغه پکې مخ ته شاته کولی شئ. شاته کوم زینه وه هغه پکې تاسو په دغه رنګونو کې رااخیستلی شئ. صحیح ده، اوس تاسو زما شونډې وګورئ. ښه، زما شونډې ګورئ څنګه کېږي. ښه، تکې سرې به شي. نو تاسو شونډې وکتئ څومره تکې سرې کړئ. نو یا شنې کوئ تاسو. ښه، ګورئ ورته. نو زه د شونډې خپل هدف ته راولم. نو دا د څه شي لپاره دی دغه HCL؟ دا د دې لپاره دی چې مقصد تاسو را واسکټ یا کتره یا شاته کومې ونې وي، هغه پکې صفحه کولی شئ. صحیح ده، دا یا مخ ته کړئ یا یې شاته کړئ. نو دغه ډېر خپله تاسو د خوښې سیټینګ دی، دې ته یې کړئ یا دې ته کړئ، دا پکې مخ ته شاته کړئ. نو کله چې دغه عکس جوړ شو، را به شئ دغه جمع نشي، دغه اوک علامه چې کومه ده دا باندې به کلیک وکړئ. د اوک علامه وګورئ، دغه باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، کله چې دا اوک علامه باندې کلیک وکړو، نو دلته به عکس موږ ته دا ډول راخلا شي. کله چې دا عکس دا ډول راخلا شو، نو دلته ملګرو دغه صفحه تاسو وګورئ، دا ډېره تته شوه، مقصد اول ډېره شنه شوه. دغه زه اوس بېرته بیا راځم HCL نه د HCL ته، دغه زه پوره ډول را صفحه کوم. صحیح، ځکه چې موږ څټ یې صفحه چې وه بیخي خړه شوه، دا پوره ډول زه شنه کوم. صحیح ده، نو دا هم لږه شاته کوم، دا یې هم خپل حالت ته یې راولم. ښه، نو دا کې بیخي خراب وبرېښېده، نو زه یې لږ صفحه کوم. نو دا یې مخ ته راولم. څټ یې صفحه وګورئ. ښه، څټ یې صفحه ګورئ څومره خړه شوه، دا ځینې یې وګورئ. دا یې عکس شه، که شاته ونې وي پلاس فیټ ورکړئ بیخي به زیات شین شي. وګورئ څومره صفحه تک شین شو. ښه، نو په دا ډول وګورئ، شاته شنې یا خړ وي، دا ډول تاسو کولی شئ. وګورئ په دا ډول را به شئ جمع نشان باندې بیا کلیک کوم. نو موږ ته شاته صفحه څومره صفحه تکه شنه شوه، څومره خړه وه، ځکه چې هلته کې تاسو واسکټ چې شي اغوستی په هماغه رنګ کې تاسو رنګ ورکولی شئ، بیخي زیات شین کولی شئ. بیا به تاسو راشئ د نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو، سیده تاسو ګیلرۍ ته عکس اپلوډ کیږي. صحیح ده ملګرو، ګیلرۍ ته مو تاسو عکس اپلوډ کیږي په را ډول. نو په دا ډول تاسو کولی شئ چې خپل عکس د آیفون په شانتې جوړ کړئ. نو ملګرو که چیرې تاسو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو مخکې در سره شیر کړئ. نو ملګرو دلته خالي یا اوکې بټن ووایئ یا سیو بټن ووایئ، چې کومې بټن تاسو وولو تاسو موبایل سکرین ته ډایرکټ شیر کیږي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه، مخکې د ملګرو سره شیر او لایک ورکړئ. مننه.